السلام علیکم او ستړي مشئ. تاسو نیمګړي ارمانونه او احمد الله احمد ګورئ. نن موږ سره د لکي مربت دوه تکړه شاعران انیس مبشر او حسین احمد سره ناست یو. حسین احمد او انیس مبشر دواړه کښلي شعرونه لیکي، ترڅنګ یې ترنم هم کوي. دی به تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کوي. د نظم نه مخکې څو شعرونه دي چې حسین احمد صاحب څوک په غمو کې زندگی تیروي، څوک په غمو کې زندگی تیروي، څوک اطمینان ته ډیر نږدې وردرومي. مشره تا زوی به په پردي حق واړی. طارق انور صاحب مشره تا زوی به په پردي حق واړی، دا کلی خان ته ډیر نږدې وردرومي، په دې سړي باندې مې شک را درومي. احمد الله صاحب په دې سړي باندې مې شک را درومي، دا مې جانان ته ډیر نږدې وردرومي. مننه. په دې سړي باندې مې شک را درومي، دا مې جانان ته ډیر نږدې وردرومي. او جان یې جوړ بل چا په نامه کړی ده، ځان یې جوړ بل چا په نامه کړی ده، دا سړی ځان ته ډیر نږدې وردرومي. و مبشره دا انسان ګاڼه سي، و مبشره دا انسان ګاڼه سي چې بل انسان ته ډیر نږدې وردرومي، چې بل انسان ته ډیر نږدې وردرومي. او